ادان صاحب وای که لیونی شي سړی غر ته به ځي چرته به ځي که لیونی شي سړی غر ته به ځي چرته به ځي او چې ملنګ شي د بل در ته به ځي چرته به ځي او ملا که ډېره منډه ووهي جومات ته به ځي او پښتون چې برید ته وکړي سنګار ته به ځي چرته دا بیا ووایه ملا که ډېره منډه ووهي جومات ته به ځي پښتون چې برید ته وکړي سنګار ته به ځي چرته به ځي او ته اوس کافر نه د جومات د تلو ګیله مه کوه ته اوس کافر نه د جومات د تلو ګیله مه کوه چې بت پرست خو مندر ته به ځي چرته به ځي او ستا تور کمیس راوړل څه دومره معما خو نه ده ستا تور کمیس راوړل څه دومره معما خو نه ده خو که څوک ځي نو پېښور ته به ځي چرته به ځي او د غم اوبو کې دې ولاړ یم خو په زړه کې وایم د غم اوبو کې دې ولاړ یم خو په زړه کې وایم که ډېرې وخېږي خو سر ته به ځي چرته به ځي او زما په خیال چې لیونی په کوڅه کې ګیر شو زما په خیال چې لیونی په کوڅه کې ګیر شو شور د چې تاو شی تر نه چرته به ځي چرته به ځي او زما په خیال چې لیونی په کوڅه کې ګیر شو شور د چې تاو شی تر نه چرته به ځي چرته به ځي او زما د اوښکو په لالونو څادر مه راکاږه زما د اوښکو په لالونو څادر مه راکاږه څومره به لاړې شي ټټر ته به ځي چرته به ځي او مرګ راغلی دی انګریز ته لارې مه بندوه مرګ راغلی دی انګریز ته لارې مه بندوه په مخ که ډېر لاړ شي خیبر ته به ځي چرته به ځي او پټ په تیاره کې په روانه جینۍ شک مه کوئ پټ په تیاره کې په روانه جینۍ شک مه کوئ مسلمانانو خو دلبر ته به ځي چرته به ځي پټ په تیاره کې په روانه جینۍ شک مه کوئ مسلمانانو خو دلبر ته به ځي چرته به ځي او پلار ته یې وایه چې د لور څوکیداري مه کوه پلار ته یې وایه چې د لور څوکیداري مه کوه جینۍ د پیغله د منظر ته به ځي چرته به ځي زمونږ چینل نوی ویډیوګانو دپاره سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ نشان ضرور دباو کړئ چې زمونږ د ارمان ټي وي نوی ویډیوګانې تاسو ته